دیوه نیازئ وایي هیلې مجتبي ورته ویلي چې حکومت په موږ ملنډې وهي. له ننګرهار ولایت څخه د ولسي جرګې په ټاکنو کې ناکامه شوې نومانده دیوه نیازئ په خپل تازه پوسټ کې ویلي چې له پکتیکا ولایت څخه په ټاکنو کې ناکامه کړل شوې نوماندې ورته په موټر کې په ژړا شوه او ورته یې وویل چې د غریب لور یم ځکه راسره داسې کیږي. د ولسي جرګې په ټاکنو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر ښځینه نوماندانې ناکامې شوې دي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د ارګ مخې ته د عدالت خیمه وهلې، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دیوه نیازئ په خپل تازه پوسټ کې د هیلې مجتبي په اړه لیکي چې وایي د غریب سړي لور وه خو په ځان یې باور درلودو او له پکتیکا ولایت څخه یې ځان ولسي جرګې ته نومان کړ. په تش لاس یې کمپاین وکړ او له هر ډول ستونزو وروسته هم په لومړي لیست کې بریالی شوه، خو د بې کوم دلیله په نهایي لیست کې ناکامه کړل شوه. هغه وایي چې اوس یې څوک غږ هم نه اوري. دیوه نیازئ ادعا کوي چې ولسمشر ته کوم مشاور ویلي دی چې د عدالت غوښتنې خیمه کې ناستې مېرمنې هیڅ رایې نه لري خو هسې یې خیمه درولې ده. هغه وایي چې حکومت زموږ درد نه ګوري او لا هم په موږ ملنډې وهي چې د اعتراض حق نه راکوي او په پولیسو باندې مېرمنو ته وهل ټکول ورکوي. هیله مجتبي وایي چې که تر څنګ مو کوم زورواکی ولاړ وی نو اوس به ولسي جرګې ته بریالي شوی وی او که چیرې له ولسمشر سره د لیدو هڅه مو کولی نو ولسمشر به ډېر مخکې موږ لیدلی وی، خو چون غریبه ده څوک زورواکی تر شا نه لري نو د هرک مخې ته له څو میاشتو راهیسې ناسته ده خو ولسمشر غني یې غږ نه اوري. دیوه نیازئ وایي چې هیله مجتبي ورته وویل چې په موږ د ځانمرګي برید هڅه هم وشوه خو په دې 3 میاشتو کې حکومت کې داسې یو کس پیدا نه شو چې د دوی غږ واوري. دیوه نیازئ ادعا کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره ظلم کړی دی او د دوی حق یې په ډالرو پلورلی دی. هغه وایي چې دوی پیسې نه درلودې نو ځکه ناکامې شوي او اوس ولسمشر غني خپل غوږونه کلک تړلي دي، د دوی غږ نه اوري.